سلامونه مینه احترامات مې قبول کړئ ملګرو خدای وکړو جوړ به وایي ملګرو په نننۍ ویډیو کې به تاسو ته ښیم چې که چېرته تاسو په فیسبوک باندې ځینې یا داسې کسان انتخابوئ چې مثلا هغوی ته د ستا پوسټ نه شو کېږي نورو ټولو ملګرو ته د ښودل کېږي یا د شو کېږي او یا داسې مثلا غواړئ چې نه زه ځینې مشخص کسان ورته سلیکټ کومه زه چې کله پوسټ کوم یوازې د هغه کسان ګوري دغه نور دی نشي لیدلی نو راځئ دغه سیټینګ به تاسو ته ښایم که چېرته مو خوښ شو لازمه د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ تاسو به راشئ دلته رسما د خپل پوسټ برخې ته دلته مثلا چې هر څه لیکل خو یوه لیکنه مثلا یو شی بل شی چې هر څه کوئ تاسو وګورئ دغه د پبلیک برخه د پبلیک برخه باندې به کلیک وکړئ دلته وګورئ یو پبلیک دی بل فرینډز دی او دریم یو چې دی هغه فرینډز ایکسپټ دی نو تاسو به په دې باندې کلیک وکړئ دلته به هغه ملګري ورته انتخاب کوئ کومو ملګرو باندې چې تاسو نه ګورئ یعنې مشخص ملګري به ورته سلیکټ کوئ او لاندې څلورم اپشن بیا د دې دپاره دی چې سپیسیفیک فرینډز یعنې مشخص کسان دی ورته سلیکټ شي لکه مثلا ازلجي باندې زه ګورم عارف خان باندې ګورم نو داسې یو څو مشخص کسان به تاسو ورته سلیکټ کړئ بیا به یې ډن کړئ بیا به همدغه پوسټ چې کله ستاسو ترسره شي یوازې به یې ازلجي او عارف خان لیدلی شي نور به یې څوک نشي لیدلی او که چېرته بیا تاسو غواړئ چې نه ټول دې وګوري پبلیک ته به یې واړوئ او که یوازې ستا ملګري نو بیا به یې فرینډز ته واړوئ که غواړئ چې هېڅوک دې هم نه ګوري انلیمي ته به یې واړوئ خبره خلاصه هېڅوک به یې هم بغیر ستاسو څخه نشي لیدلی د داسې نورو ویډیوګانو لپاره لازماً موږ در سره فالو